باجوړ کې د یوه برید پر مهال 2 پاکستاني پوځیان وژل شوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د ډیورنډ فرضي کرښې پورې غاړه باجوړ کې د پاکستاني پوځیانو پر یوه پوسته وسلوال برید کې 2 پوځیان وژل شوي او 2 نور ټاپیان دي. باجوړ کې د پوځ و چارواکي بابر افتخار ویلي چې نن سهار په یاده سیمه کې د پوځیانو پر یوه پوسته برید شوی دی چې په پایله کې 2 پوځیان وژل شوي دي. په ورته وخت کې پاکستاني پوځ هم په باجوړ کې د پوځیانو پر پوسته د برید پخلی کړی دی. ویلي دي چې په دې پیښه کې یوازې یو پوځي وژل شوی دی. د پوځ خبرپاڼه کاږي چې ترهګرو تر برید وروسته افغان خاورې ته پناه وړې ده. پاکستان افغان خاورې ته د ترهګرو د اوښتو مسله ځکه راپورته کوي چې د کارپوهانو په خبره ده هیواد غواړي پر دې پوله خپلو تحرکاتو ته توجیهات پیدا کړي. بل خوا د دفاع سرپرست اسدالله خالد هلمند ولایت ته تللی دی. د یاد وزارت د بیان مرستیال فواد امان ویلي هلمند ته د خالد د ساپربوخه د دغه ولایت د وروستي امنیتي وضعیت ارزونه بلل شوې ده. د نوموړي په خبره خالد له سیمه ییزو چارواکو سره د هلمند ولایت پر وضعیت او امنیتي برنامو هم خبرې کړې دي. نوموړي دغه راز د وضعیت ښه والي لپاره د امنیتي ځواکونو هڅې ستایلې او د خلکو د امنیت لپاره یې د هغوی د سرښندنو قدرداني کړې ده.